السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم ملګرو چې تاسو به ټول او جوړ او خوشحال وئ. ملګرو موږ څنګه کولی شو چې په اصافي اپلیکیشن کې اکاونټ جوړ کړو. ملګرو دا 2 3 ورځې تقریبا کېږي ملګرو چې په اصافي اپلیکیشن کې ملګرو ستونزه راغلې وه، خو اوس الحمدلله هغه ستونزه حل سوې ده. په ریفرل باندې روپۍ نه ورکولې ملګرو، او بل اکاونټ زر نه ویریفای کېږي. دا 2 ستونزې کې راغلې. نو ملګرو دا ویډیو تر پایه وګورئ، انشاءالله ټوله د اکاونټ جوړولو طریقه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم. نو اوله به تاسو ته ملګرو چې اصافي اپلیکیشن ملګرو لاندې ډسکریپشن کې هم لینک شته، او لاندې د سکرین باندې چې کوم هغه عکس ته ملګرو دا اپلیکیشن دا به راډاونلوډ کړئ له پلی سټور څخه. دا رقم انټرفیس په ملګرو صفحه به تاسو ته راوړي. په دا اول کې ملګرو فون نمبر کې ملګرو تاسو خپل فال نمبر ورکړئ. ملګرو ستاسو سره چې کوم نمبر وي هغه نمبر به ورکړئ. هغه نمبر مو ملګرو چې کله ورکړ بیا به دا ټیک مار علامه ووایي ملګرو. دا ټیک مار مو چې کله وویله د ټیک مار علامه باندې کلیک وکړئ ملګرو. بیا به په ګیټ باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ، د شنه خط د علامه ملګرو په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا ملګرو تاسو ته دا رقم صفحه راوړي. دا کوم نمبر ملګرو چې تاسو ورکړی هغه ته ملګرو دا رقم یو کوډ راسي ملګرو. دا رقم یو شپږ عدده کوډ به راسي. هغه کوډ مو چې ورکړ ملګرو ستاسو بیا دا رقم ملګرو دا ډېره مهمه صفحه ده ملګرو د ریفرل. تاسو ته بیا دلته ریفرل راځي ملګرو. ریفرل تاسو ملګرو زما په سکرین ګورئ 450 ملګرو. دا ریفرل به ضروري تاسو ورکړئ، ځکه ریفرل که تاسو ملګرو ورنه کړئ نو تاسو ته نه روپۍ نه حواله کوي، ځکه ریفرل ملګرو ډېر مهم ده. ریفرل به نو تاسو دغه نمبر ورکړئ، دا زما نمبر چې تاسو ته په سکرین ښکاري دا په دوجي کې ملګرو ورکړئ ریفرل فون نمبر. دلته یې ملګرو ورکړئ په دا په دو خانه کې مو چې کله ورکړو ملګرو تاسو بیا به په دو باندې کلیک وکړئ. دغه باندې مو چې کله ملګرو تاسو ته به دا سره صفحه راوړي ملګرو. اول یې موږ څنګه کولی شو، اول به موږ ملګرو ژبه چینج کړو. تاسو به راسئ دلته لنګویج ته پښتو ته به واړئ ملګرو. تاسو په دو توره هغه باندې کلیک وکړئ، دا سري نشان چې ده. بیا ملګرو تاسو په پروفیل باندې کلیک وکړئ ملګرو. دا ده ملګرو دا اوس زما اکاونټ خو تایید شوی. تاسو ته به دلته ولیکي ستاسو اکاونټ نه دی تایید شوی، نو تاسو په هغه سره علامه باندې کلیک وکړئ. لاندې اول د پاسپورټ نمبر نه غواړي، پاسپورټ عکس غواړي، پاس د تذکرې غواړي. نو ملګرو تاسو به که کمپیوټري تذکره وي مشکل نشته، کاغذي تاسو په تذکره باندې کلیک وکړئ. اول به تذکرې د مخ عکس ورکړئ ملګرو. تذکرې د مخ عکس مو چې کله ورکړئ بیا به شا عکس ورکړئ ملګرو. بیا به پروفیل کې ملګرو بعضو ملګرو ویل چې ستونزه شته، پروفیل کې تاسو ملګرو داسې چل وکړئ چې لا به سترګې لا خوله لیک ورته وښوروئ نو عکس به ډایرکټ وباسي. چې هغه مو کله کمپلیټ کړو بیا به ایمیل او هغه ورکړئ ملګرو. لاس نیم او پاس نیم او ایمیل به ورکړئ. چې ایمیل مو کله ورکړئ تاسو ایمیل ته به یو ورکوټی غوندته میسیج لاړ شي، هغه به وګورئ ملګرو. ایمیل به کنفرم کړئ. هغه نه وروسته ملګرو تاسو بیا راسئ پین بدلولو طریقه. تاسو بټوه باندې کلیک وکړئ ملګرو. بیا په دا دریو خانو باندې کلیک وکړئ ملګرو. بیا چې کله په پین بدلولو باندې کلیک وکړئ ملګرو. دلته ملګرو دینې پخوانی پین ملګرو اوله چې تاسو صافي اپلیکیشن جوړ کړی 4 عدده 0 کوډ یې پین کوډ یې هغه به دلته ورکړئ ملګرو. دلته ستاسو په دوو خانو کې نوی پین ورکړئ. بیا به تایید کړئ. چې کله مو پین بدل کړئ تاسو ته ویل چې بریالیتوب سره پین بدل شو. بیا به راسئ ملګرو دوو خانو ته ملګرو. په دوو خانو کې ملګرو هغه پین ورکړئ. بیا به شاته تللو باندې کلیک وکړئ. ستاسو ته به انشاءالله 2 3 وارې ریفریش کړئ تاسو ته به روپۍ درکړي. نو دا یې لنډه طریقه ملګرو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښه وي نور ملګرو سره خامخا شیر کړئ او چینل ضروري ده سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو چې زه راځم د الله په امان.